سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. ولې اکثره انسانان د خپلو غوښتنو ځوابونه پر خپل وخت او زمان نسي ترلاسه کولی؟ د دې پوښتنې ځواب په دې حکایت کې راسره واورئ. یو تجار سړی یو ورځ د خپل کار څخه کله چې کور ته راځي، تر سلام او روغبړ وروسته خپلې مېرمنې ته وایي چې ګرانې، د مازدیګر لمونځ یې پر ځای کړی دی؟ مېرمنه وایي نه نه، نن ډېر کارونه مې درلوده، بیخي ستومانه وم، ستړې وم چې د کارو څخه فارغه شولمه، یو څه استراحت مې وکړ او لمونځ راباندې قضا شوله. خاوند وایي خیر، ورسه اوس یې قضایي پر ځای راوله، داسې نه چې در باندې ماښام شي. په دا سبا ورځ تجار سړی سفر لري. کله چې خدای پامانۍ کوي او د کوره څخه وځي، یو ساعت بعد یې مېرمنه په ټلیفون باندې اړیکه نیسي چې د خاوند پوښتنه وکړي. اړیکه ته جواب نه ویل کېږي. څو ورځې وروسته بیا اړیکه نیسي، اړیکه ته جواب نه ویل کېږي. په دغه ورځ ماپښین، مازدیګر، ماښام تر ماخوستنه پورې د مېرمنې اړیکې ته خاوند جواب نه وایي. مېرمنه سخته پریشانه شوله او په زړه کې ډول ډول خبرې راګرځي. داسې نه چې خاوند مې ترافیکي پیښه کړې، داسې نه چې خاوند مې غلو تښتولی، داسې نه چې خاوند مې ناجوړی شوی وي. تر ماخوستن وروسته بیا هم مېرمنه اړیکه نیسي. دا ځل د مېرمنې اړیکه ته جواب ویل کېږي او د خاوند اواز دی. مېرمنه وایي سلام علیکم، په خیر رسېدلي یاست؟ خاوند په ډېر ارامۍ سره وایي په خیر رسېدلی یم، زه ډېر وختي ورسېدلم. مېرمنه ته ډېر وختي ورسېدلې؟ نو ولې دې ما ته خبر رانه کړ؟ خاوند ستړی وم، ستومانه وم، یو څه استراحت مې وکړ. ستړی ستومانه وې، استراحت یې وکړ؟ تا زما د ټلیفون اړیکې او زنګونه نه وه اورېدلي؟ خاوند ولې اورېدلي مې وه، اورېدل مې، خو زه ستومانه وم، ستړی وم چې یو څه استراحت وکړم. مېرمنې ته ښه شا ورسي. ښه ستومانه وې، ستړی وې چې څه استراحت وکړې؟ ولې مړ کېدې چې یو ځله دې زما د ټلیفون ته جواب ویلی وای؟ زه تا ته هېڅ مهمه نه یم، تا ته هېڅ ارزښت نه لرم، دومره بې کفایته انسان یې؟ خاوند نه، بې کفایته نه یم، خو ستا په یاد دی پرون تا د خپل رب د الله رب العزت اړیکې ته جواب نه وویل. تا پرون د مازدیګر اذان اورېدلی و، اما لمونځ دې قضا کړی وه. مېرمنه سخته پریشانه شوله او سترګې د اوښکې ډکې شولې او خاوند ته وویل هو، رښتیا وایې، تا پرون راته وویله زه سخت د دې خپل کار څخه پښیمانه یم، ما ته بخښنه وکړه. خاوند نه ګرانې، زما څخه بخښنه مه غواړه، د خپل رب څخه بخښنه وغواړه. زه تا ته دومره وایم چې زما د ژوند او زما د کور ټوله کارونه د آخرت تر نیکمرغۍ قربان کړه، ځکه زه غواړم چې د قیامت په ورځ د خپلو نیکو اعمالو پر بنسټ باندې په بهشت کې دواړه په یوه ماڼۍ کې واوسېږو. مېرمنې یې ژمنه وکړه او دا پرېکړه یې وکړه چې هېڅ وخت به لمونځ نه قضا کوي او لمونځ به هم پر وخت و زمان ادا کوي. موږ که غواړو چې زموږ رب زموږ غوښتنو او پوښتنو ته پر وخت او زمان ځواب ووایي، موږ هم باید د خپل رب ټول احکام او دستور پر وخت و زمان پر ځای کړو. سوکاله واوسئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.